د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ ستونزې. احتجاجي پرلط په مشروط ډول پای ته رسېدلی. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د چمن او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ د ویش پر دروازه د رامنځته شویو ستونزو په غبرګون کې پیل شوی پرلط په مشروط ډول پای ته رسېدلی. پرلط کوونکي وایي پاکستاني چارواکو د ستونزو د هواري لپاره 3 ورځې وخت ترې غوښتی، خو دوی ګواښ کوي چې که غوښتنه یې ونه منل شي نو بیا به لارې وتړي. یو شمېر دا تور هم پورې کوي چې د پاکستان حکومت په قصدي توګه د افغانستان د تازه میوو د صادراتو پر مهال دا ډول ستونزې جوړوي. که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ یوه هوکړه شته، خو په تیر کې افغان سوداګرو بیا پاکستاني لوري له دې هوکړې پر سرغړونه تورن کړي دي. هغه کسان چې تازه یې د کرښې بل لوري ته پرلط پیل کړی پر پاکستاني پوله ساتونکو تور پورې کوي چې سوداګر او مسافر ځوروي چې د کرښې یوه او بل لوري ته تګ راتګ کوي. پرلط کوونکي چې ګڼ شمېر یې د ویش بازار کاروباریان دي وایي پاکستاني چارواکي د تګ راتګ مخه نیسي او په بېلابېلو پلمو یې ځوروي. ګرانو لیدونکو، که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د چینل در سره سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټۍ په نشان هم کلیک وکړئ.